د ولسمشر غني او صلاح الدین رباني ترمنځ جنجال پر څه دی؟ د ملي یووالي حکومت په منځته راتګ سره د افغان ولسمشر هغه واکونه چې اساسي قانون ورې کړي وویشل شول. اجرایي ریاست رامنځته او یو شمېر وزارتونه او نور مهم دولتي ارګانونه د اجرایي ریاست او ارګ ترمنځ تقسیم شول چې په دې ډله کې بهرنی چارو وزارت هم اجرایي ریاست ته ورکړل شو. له هغې ورځې چې صلاح الدین رباني د هیواد د بهرنی چارو وزارت چارې سمبالوي نو له ارګ او په ځانګړي ډول یې له ولسمشر غني سره ستونزې موجودې دي. په وروستیو کې دغه ستونزې زیاتې او رسنیزې شوې دي. بي بي سي د بهرنی چارو وزارت دننه د یو شمېر سرچینو له خولې لیکلي دي چې په ولسمشر غني اوس مهال د بهرنی چارو سمبال وزیر صلاح الدین رباني صلاحیتونه راکم کړي دي او دی یې محدود کړی دی. د سرچینو په وینا چې ولسمشر له صلاح الدین رباني څخه په بهرنی چارو وزارت کې د مهمو پریکړو واک اخیستی دی او مهم بهرني سفرونه یې پرې بند کړي دي. دغه ستونزو ته ولسمشر غني له اتلو نیوز سره په یوې تلویزیوني مرکې کې هم اشاره وکړه خو په اړه یې ډېر معلومات ورنه کړل.